السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی ولاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې هر ځای یاست روغ یاست. نو په دا باراني هوا کې راووتلو، یو ګړی باران یې بل ګړی بیا یو څه ودرېږي، خو پرون ماښام راسې شروع سوی دی. نو ښار ته راووتلو موږ یو ګړی به په دا باراني هوا څه خوند هم واخلو او څه کار هم دی په ښار کې. نو تاسو به هم راسره وګرځو، راځئ نو ولاګ تعقیب کړئ. وینئ باران ګړی مخکې درېدلی و، اوس بیا شروع شو. نو دا د کپتان مدد چوک دی. نو ښار یې تقریبا لوند کړی دی، مکمل یې پاک کړی دی. ډېر ښه خوند کوي باران. څه موسم دی ته یې ورته وګورئ. څه وخت باران وورېږي، بیا ودرېږي، بیا باران وورېږي. وقفه کې راځي. دا یې د ګا دروازه ده، دې خواته ولایت دی. بیا داسې یو نرم نرم شروع شي باران. څومره ښایسته هوا سوه، وینئ ښې. نو د شهیدانو چوک خواته روان یو ځای کار هم لرو. عمر ته راورسېدلم ما. ماشاءالله ډېر تیز شو. عین حال کې لمر هم ورسره راختلی دی. شنه او زرغونه وینئ، شنه او زرغونه ده. دا نو د نایدو ده. نایدو چوک په نو ابد یې د کابل بانک چوک دی. کار اخته سولم، اصلا مصروفه سولم. وینئ دغه دی سولر پینل مې راواخیستی، په موټر کې مې واچوئ سره د یوې ریچارجبل بیټرۍ. نو اوس فعلا د خات په کوڅه کې ولاړ یم. دلته مې یو شی په کار دی، کنټرولر مې په کار دی د سولر پینل لپاره. هغه راخلم نو بیا ځم کور ته. اوس دا د خات کوڅه ده. دغسې لاره ولاړه له شهیدانو چوک ته او دغسې ولاړه له شارنو ته. بیرته لمر راوختی. ډېره هوا صافه سوله، خوندوره. چوک ته راورسېدلو. چې دې څه شي راخیستي. مخکې مې وایي داسې لږ ښکاره کړلم او سولر پینل مو راواخیستی. چیرې ولاړو بم بیټرۍ راواخیستله. دا دی اوس بېرته ولایت ته راورسېدو. چې دا وخت چې په ښار کې رش هم زیات
مینځ کې بس بانډار سره کوي. ته راورسېدلو بالاخره. ډېره ښایسته هوا ده نن ماشاءالله. راسته لاسته چې دغه لاره ولاړله د شوراندامو د میدان هوایي خواته. نو د عینومېن دروازې ته راورسېدلو د خیر سره. الله به نو موږ هم خپل ولاګ پای ته رسوو. عینومېنو ته را داخل شولو. تر سبا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.